السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ او د عافیت جامې پر تن یې. ملګرو په نن ویډیو کې درښیم چې موږ څنګه کولی شو په خارجي نمبر باندې واتساپ جوړ کړو. خارجي نمبر څخه مطلب دا چې کولی شو د امریکا او نیدرلند، سویزرلند، فرانسې یا هم جرمني په نمبر باندې واتساپ، ټلګرام، ټیک ټاک یا هم فیسبوک یا هم بله کومه سوشل میډیا وي تاسې کولی شئ په دغه طریقه کې جوړ کړئ. نو ډېر اسان طریقه ده. ویډیو تر پای پورې که چېرې مو ویډیو خوښه آینده کې هم غواړئ داسې ښې خوندور معلوماتي ویډیوګانې وګورئ، زموږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه نو ملګرو، دې لپاره چې تاسې خارجي نمبر باندې واتساپ، ټلګرام یا بل کوم میډیا جوړه کړئ، ډېر اسانه له هر څه نه مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو یو پي ان خلاص کړئ. هغه که هر یو پي ان وي، زه دا نیکسټ یو پي ان کاروم ملګرو زیاتره وخت، ډېر اسانه وسلیږي. دا کومه بیا وروسته یو بروزر په خپل موبایل کې راخلاص کړئ، که کوم بروزر وي، که هر څه کوم بروزر وي. دلته هغې نه وروسته ملګرو تاسو ولیکئ ریسیو، صحیح ده ملګرو، ریسیو به ولیکئ او سیمس، ریسیو سیمس فري به تاسو ولیکئ او بیا به څنګه کوئ سرچ کوئ. کله هم ملګرو دا تاسو سرچ کوئ په دغه دوهم ویب سایټ چې ملګرو موږ ته راواوښت، په دغه ویب سایټ باندې موږ کلیک کوو. په دغه ویب سایټ باندې چې کلیک وکړو بیا یوه شېبه ورته انتظار باسو. ها ملګرو کله مو چې هغه ویب سایټ باندې کلیک وکړو موږ ته داسې یوه صفحه راځي ملګرو. دلته وګورئ مختلف هېوادونو څنګه دا بیرغونه دي. لومړی ځای دا د نیدرلند ده، د امریکا ده، فکر کوم سکاټلند ده او امریکا ده. همداسې ملګرو نور هېوادونو بیرغونه دي. مثلا زه غواړم ملګرو د نیدرلند هېواد باندې یو واتساپ ځان ته جوړ کړم. په بیرغ باندې ملګرو کلیک کوو او مخته ځو. خو په دغه ځای کې ملګرو ستاسو یوه خبره یاد وي، دا فري نمبر اخیستل دومره اسانه هم نه ده ملګرو. تاسو به څنګه کوئ، دلته به یوه چالاکي کوئ. مثلا ملګرو دغه فري نمبر ما راواخیست د نیدرلند او دا څنګه کوم ملګرو له دغه ځای نه راکاپي کومه. هر کله چې راکاپي کړه رابسئ واتساپ ته. زه ملګرو یو واتساپ راخلاصوم، ته وګورو واتساپ بسنس ته ده خو او بل عادي واتساپ را پیدا کړو چې چېرته دا ده ملګرو. دا واتساپ راخلاصوو، دلته اګري کنټینیو ملګرو دلته دا نمبر څنګه کوو پیسټ کوو. بښنه غواړم دلته بیا تاسو هماغه د هېواد کوډ ولیکئ. فکر کومه 1.1 نیدرلند کوډ ده او نیکسټ باندې کلیک کوو. کله هم چې نیکسټ باندې کلیک وکړو ملګرو موږ ته دلته اوس معلومیږي دغه نمبر متاسفانه ملګرو څنګه ده بلاک شوی دی د واتساپ له خوا نه. بیا به تاسو راځئ ملګرو دلته نوی نمبر به انتخابوئ. دغه نمبر نه به وځئ. مثال په توګه اوس زه دا ور راځم د اوکراین هېواد یو نمبر انتخابومه. مثلا دغه نمبر د ملګرو دا زه را کاپي کومه له دغه ځای نه. بیا راځو ملګرو واتساپ ته. بیا چې واتساپ ته راغی دلته ورته پیسټ کوو. پیسټ مو کړه او نیکسټ کوئ. بیا موږ ګورو چې دا نمبر فعاله ده او که نه فعاله. متاسفانه ملګرو دا نمبر هم بند ده. بیا راځو ملګرو هغې څخه وروسته بل نمبر پیدا کوو ورته چې هغه نمبر به هم همداسې وي که نه. مثلا دلته راځو د امریکا هېواد یو نمبر انتخابوو او دا څنګه کوو ملګرو دغه ځای نه را کاپي کوو. کله مو چې را کاپي کړه دلته ملګرو په واتساپ کې بېرته پیسټ کوو. دلته ملګرو دې باندې کلیک کوو، دلته پیسټ ووهو او دلته بیا څنګه کوو نیکسټ کوو چې دا نمبر به وګورو. متاسفانه ملګرو دا نمبر هم بلاک ده. نو همداسې ملګرو تاسو کوشش وکړئ چې دا نمبرونه ورته ګورئ، هر هغه نمبر چې کار درته وکړي ملګرو هماغه نمبر بیا تاسو راواخلئ. مثال په توګه ملګرو تاسو ته خاص طریقه درښیم، ما خپله په دغو نمبرو باندې جوړ کړی ده خارجي واتساپ نمبر. مثلا دغه نمبر که خدای وکړي دا جوړ وي. نو دا راخو ملګرو راکاپي کوئ. بیا راځو واتساپ ته، په واتساپ کې پیسټ کوو، ګورو چې روغ ده او که نه چې دا نمبر هم خراب ده. پیسټ کوئ. دا د روسیې هېواد نمبر ده او نیکسټ وهو. هو ملګرو بالکل دا نمبر جوړ ده او په یس باندې کلیک کوو. اوس ګوره ملګرو دلته موږ څخه کوډ غواړي. بېرته راځو دلته هغه ته ملګرو دلته ګورو چې موږ ته به اوس کوډ راکړي او که نه. دې نمبر اخري کوډ څه ده 22 ساعته مخکې لګل شوی ده. اپډیټ کوئ ملګرو چې موږ ته به کوډ راکړي او کوډ به رانه کړي. همداسې ملګرو که هر کله مثلا هغه نمبر یې قبول کړه ملګرو ته لاټ سمس به څنګه کا اپډیټ کوئ. که هر کله مو د لاټ سمس اپډیټ کړه دلته تاسو ته ملګرو هغه کوډ خامخا راکوي. نو په همدغه طریقه ملګرو تاسو کولی شئ په خارجي نمبر باندې واتساپ جوړ کړئ. همداسې ملګرو تاسو دا اپډیټ کوئ. دغه ځای کې تاسو ته خامخا ملګرو کوم هر یو کوډ وي هغه تاسو ته دلته شپږ رقمي د واتساپ کوډ د فکر کوم هغه تاسو ته درکوي. دا وګورئ ملګرو دا کوډونه یې په مخکې خلکو ته ورکړي دي. دوهمه صفحه هم سره خلاص کړئ ملګرو څنګه وي دا کوډ 23 ساعته مخکې ورکړل. 23 ساعته مخکې دا کوډونه څنګه د خلکو ته ورکړي دي. زه بیا هم اپډیټ کوم که چېرې ماته یې میسج راکړه نو ډایرکټ به واتساپ یې خلاص کړو.
خو متاسفانه ملګرو موږ ته اوس پورې کوډ نه راکوي. په همدغه طریقه ملګرو تاسې کولی شئ په خارجي نمبر باندې واتساپ جوړ کړئ.